جوړ په خیر هیله د جوړ روغ اوسئ او د ژوند چارې مو ښې وي. اختر مو مبارک سه، اختر مو بختور سه، خدای مو همیشه خوشحاله لره. که څه هم له غم او غصې ډک اختر دی. د افغانستان 34 ولایتونو ته له کابل څخه د شهیدانو جنازې تللي دي او موږ پراخ ملکي تلفات لرل. ځینې کسان په ډله ییزو قبرونو کې ښخ شو، ځینې کسان ښخ شو، ځینې کسان لا پاته دي، ځینې خلک کورنیو ته په لاس ورکول شول. خو موږ اختر لمانځو به مجبور یو، ځکه دا یوه دودیزه او یوه اسلامي ورځ ده، لمانځل یې حتمي دي. اوس د اختر په پیغامونو کې، د اختر په روغبړ کې، په شخصي میسجونو کې یوازې یوه خبره غچ به څنګه کیږي، څنګه غچ به اخیستل کیږي، څه وخت اخیستل کیږي، ولې طالبان غچ نه اخلي، ولې حکومت غچ نه اخلي. یو دا تور لګوي چې طالبان پاکستانیان دي، بل دا تور لګوي چې پاکستان له غچ راګرځولي، بل دا وایي چې نه دوی ته امریکا او 200 خبرې روانې دي. زه دلته یو ډېر ساده وړه خبره درته کوم. غچ غواړئ او که هسې یوه کیسه غواړئ چې 5 ډرون ورالوزي، که د 5 ډرونو د ورالوزولو خبرې خو تر اختر یوه ورځ د مخه، یعنې د چهارشنبې په ورځ باندې ډرون ورالوتلې، برید یې وکاوه. یعنې هغه برید حتی تر دې اندازې پورې چې طالبانو اعلان نه کوي، پخپله د پاکستان د پوځ ویان چودري شریف اعلان کوي له حمید میر سره په یوه باس کې، د حمید میر سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویل چې نن هم د افغانستان له لوري ډرون راغلي دي او بریدونه یې کړي دي. یعنې دا غچ نه دی، ځکه طالبانو نه دی اعلان کړی. که غچ غواړئ لږ انتظار وکئ. ګورئ پر حکومت باندې فشار راوستل ځکه نه دي پکار. که غچ غواړو نو بیا به انتظار هم کوو، پرېږدئ چې دا خلک یو ترتیب ورته ونیسي. حکومت دی او بیا جګړه خو د دوی زده ده، د دوی دا زده دي چې څوک د چا سره څنګه څه وکړي. زما مقصد دا دی ډېر فشار به نه پر اچو پر حکومت باندې چې هلې غچ، هله زوی مې راملا کوه، کډې مې ولاړې. داسې نه کېږي. که د پاکستاني دشمن څخه، که د پاکستاني ترهګر پوځ څخه، که د پاکستاني جابر ریاست څخه غچ غواړي، د خلکو ته لږ وخت ورکوي. زما په نظر دا تر ټولو ډېره مهمه ده چې وخت به بخت راوړي. وخت چې دی دا ډېر مهم وي. ترتیبات نیول کېږي، څه کېږي، ښه غچ له غچه وروسته څه، 2م قدم، 3م قدم، 4م قدم، دا هغه شان دي چې پر دې باندې بحثونه کېږي. دا هغه شان دي د طالب چارواکي پر غږېږي، د طالبانو چارواکي د طالبانو ځینې خلک بیا وایي غچ دې دا رقم واک. هلکه اوس موږ هم خلک یو، یا دا څوک چې دا وایي دا عام سړی وي. اوس عام سړی څنګه و طالب جګړه ورشي؟ پرېږدي، دوی په جنګ هم پوهېږي، په غچ هم پوهېږي. که بیا غچ وانه خیستی، بیا خو له موږ له ته څخه دا میدان ورک نه دی، بیا به هغه خولې پر اخلاص چې ورته ووایي چې ورور ولې دې دا غچ وانه خیستی، ولې وجه څه شی وه. مسله دا ده تر کومه حده پورې زه خبر یم په د اختر کې د مبارکیو په بهانه باندې د ګڼو کسانو سره خبرې وشولې. غچ دا خلک اخلي او ښه غچ اخلي. خو دا چې نه موږ ډېر تفصیل ته ځو او نه وایي چې څه کېږي. دشمن دی، البته دشمن په وطن کې د نن هم ریښې لري. زه خو دا وایم تر ټولو ښه غچ به دا وایي چې دا ځینې افغان فروشه کسان یې لکه ایران ورته ورشړلي وای، او یا داسې سم نسم ډېر تفصیل ته تللی نه، خو ښه به دا وای. اما وخت به راځي. ګورئ یو وخت داسې و چې په افغانستان کې خلکو پر دې ټوله طالب باندې دا فتوا ورکوله، دا ټاپه پر لګوله چې طالب د پاکستان مریی دی، طالب له پاکستان سره جوړ دی. وروسته دا شی ورو 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 دا فاصله پراخېدله. اوس په افغانستان کې لږ تر لږه داسې وخت راغلی دی چې هغه تر ټولو اصیل پاکستانی هغه هم له وامه دا نشي ویلی چې پاکستان یا ښه دی یا دا دی. که ووایې مې په خواله رسنیو، مې په رسنیو کې خلک کالي ورباسي او مې هلته شاید مخامخ هم مچاڼې ور اصلي. نو دا شی وخت ته اړتیا لري. ورو ورو به نورم افغانان پخېږي، ورو ورو به نن هم نورم افغانان د سیاست هغه اصلي ځای ته ورسېږي، خپل دښمن به پېژني او له وطن څخه به د دفاع توان پیدا کوي. د افغانستان څخه د دفاع توان
اوس تر ډیره بریده پورې پیدا شوی دی. کم از کم که نور پیدا شوی وي که نه وي پیدا شوی په ارادو کې پیدا شوی دی. که نور پیدا شوی وي که پیدا شوی نه وي په مزغو کې پیدا شوی دی. د افغانانو په زړونو افکارو ذهنو کې پیدا شوی دی. دا ډېر لوی تغییر دی. دا ډېر لوی تغییر دی چې راغلی دی. دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده. دا به وخت ثابته کې. دا به وخت ثابته کې. زه به بیا ووایم دا به وخت ثابته کې چې دا جګړه څوک ګټي. دا جګړه د دې شهیدانو وینې دا بس قطعا نه ځي. ګټونکي موږ یو، ګټونکي افغانان دي. ګټونکي افغانان دي. حساب به له دوی سره کوو. ژوند خدای مو شاد آباد او بریالي لره. ښه خوشحاله اختر ولرئ. په میلو مزو یې تېر کړئ. خدای مو شاد لره. ژوند